السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو باندې ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم یو داسې اپلیکیشن چې دغه اپلیکیشن به تاسو له په موبایل کې ساتل ډیر زیات لازمي وي. مطلب ستاسو نه به چېرته هم ستاسو موبایل بیا نه روکېږي او نه به یې څوک ستاسو نه پټولی شي، نه به څوک ستاسو موبایل ټچ کولی شي. قدرمنو یو داسې اپلیکیشن دی چې کله هم ستاسو په موبایل کې دغه اپلیکیشن وي نو دغه ټینشن به اډ واخلی نه چې زما نه به موبایل روک شي، یا به زما موبایل څوک اوچت کړي، یا به زما موبایل څوک غلط استعمال کړي. که انکیس روک هم شي نو بیا یې څوک نشي استعمالولی. مطلب تاسو خپل موبایل بل موبایل په ترو سره ریسټور کولی شئ، د بل چا موبایل هم خپل له موبایل په ذریعې سره تاسو ریسټور کولی شئ، هغې نه ډیټا هم ختمولی شئ، د هغې لوکیشن هم معلومولی شئ، مکمل ټرس کولی هم شئ. نو قدرمنو دغه ویډیو را سره اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. او دې نه مخکې وړوکی شان عرض دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې د رسنیو ملګرو دغه اپلیکیشن ډسکرپشن کمنټس کې دواړو کې لینک شته دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ. ټیک ده، کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، د اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کولاف کړئ. سمپل دا بس تاسو نه یو لاګین غواړي، همدغه لاګین به له تاسو ورکړئ. صحیح ده، هغه که تاسو لاګین د هر څه سره تاسو دې له ورکول غواړئ نو تاسو ورکولی شئ. ټیک ده، اوس دلته کې که تاسو وګورئ نو ما سره دوه موبایل دي. صحیح ده، په دواړو موبایلو کې دغه اپلیکیشن چې دی هغه انسټال دی. یو چې دی ګلیکسي نوټ 8 تاسو ته به دلته کې ښکاري دا دی. ټیک ده، د هغې کې چې کوم نیټورک دی، د هغې چې کوم بیټري دی هغه ماته ښیي. بل کوم موبایل چې ما سره وس په لاس کې دی هغه دا دی انفینکس دی. دا وګورئ تاسو زما په نامه باندې دی. نو اوس د هغې لوکیشن چې دی دا وګورئ دلته کې مکمل د هغې لوکیشن ماته معلومیږي. صحیح ده، دا موبایل که زه له دې ځای نه لرې کړم په بل ځای کې مې وي نو د دې موبایل په ذریعې سره دا اوس هغه موبایل دی کوم کې چې زما لاګین شته، دغه اپلیکیشن شته، خو موبایل ما سره موجود نه دی. صحیح ده، د هغې لوکیشن زما نه اخوا دېخوا دی، خو دلته کې ماته د هغې مکمل لوکیشن ښایي په میپ کې. دغه موبایل زه د دې په ذریعې سره پیدا کولی شم. ورسره که تاسو وګورئ نو دلته کې هغه زه اریز کولی هم شم. اریز ډیوایس یو آپشن تاسو له راکړی دی. سمپل په دې چې تاسو کلیک وکړئ نو په هغه موبایل کې چې څه هم ډیټا ده هغه به اټومیټکلی د هغه موبایل نه مکمل به دې ختم شي. مطلب که ستاسو موبایل چېرته خدای ناخواسته روک هم شي نو هغه تاسو بیا دغه شانتې معلومولی شئ. ټیک ده، دې نه علاوه پلی ساوند یو آپشن تاسو ته به ښکاري دلته کې. په دې چې که تاسو کله کلیک وکړئ نو دلته کې وګورئ تاسو باندې به اوس زما د دې بل موبایل کوم ساوند چې دی هغه به په تاسو باندې لګي. صحیح ده، دا داسې ساوند دی چې د دې په ذریعې سره زه دغه موبایل په ګڼه کې چېرته اخوا دیخوا شي نو د دې په ذریعې سره زه دا موبایل معلومولی هم شم. دا وګورئ ډیوایس تاسو د دې په ذریعې باید سکیور کولی هم شئ، فون نمبر پکې ورکړئ یا لاک سکرین میسج پکې ورکړئ، هر څه چې دی کولی شي. خو ډېر لازمي اپلیکیشن دی قدرمنو. امید لرم چې خوښ شوی به مي، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.